د تلویزیون نړیوالې ورځې په مناسبت په کاردان پوهنتون کې د ژورنالیزم محصلانو له لوري تمثیلي کانفرانس ترسره شو. د پوهنتون مسؤل د یاد پروګرام د جوړېدو موخه د محصلانو ظرفیت لوړول او په تحصیلي برخه کې د زده کړیالانو هڅول یادوي. دوی ټولنې ته د اطلاعاتو رسولو په برخه کې د رسنیو رول مهم بولي او وايي هڅه کوي چې د زده کړیالانو لپاره د نظري زده کړو سربیره په عملي زده کړو کې هم زمینې برابرې کړي. خواهیم که همیشه در کنار ذکر فعالیت‌های خارج از نصاب داریم، فعالیت‌های داخل از نصاب هم به خاطر ارتقای ظرفیت علمی و عملی مسئولان برنامه را برگزار می‌کنیم و برنامه امروزی ما هم به هدف توانمندسازی مسئولان بوده. زده کړیالان د دا ډول پروګرامونو جوړېدل د علمي پانګې خړوبولو په برخه کې مهم بولي او وايي لازمه ده چې د محصلینو لپاره د نظري زده کړو سربیره په عملي برخه کې هم کار وشي. در قبال اینکه این برنامه چقدر میتونه مفید و متوافق باشه این است که محصل نسبت به اینکه در آینده چه کارهایی را باید انجام بده، چه آموزه‌هایی را باید از قبل آمادگی داشته باشه و با چه شرایطی میتونه که متناسب خود را بسازه، میتونه برش بسیار زیاد مفید باشه. زده کړیالان دغه راز له حکومت غواړي چې ځوانانو په ځانګړي ډول له پوهنتونونو څخه فارغو شوو کسانو ته کاري فرصتونه برابر کړي. د رسنیو د اتحادیې همدارنګه د افغانستان د خصوصي او دولتي رسنیو څخه دا غوښتنه او هیله کوم تر څو دغه محصلین چې مسلکي دي او همدارنګه تجربه لري داسې پروګرامونه ورته جوړیږي په خپلو رسنیو کې کار ورته ورکړي. په ټوله کې ټینګار پر دې شوی چې د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو معیاري کول مهم دي او په دې برخه کې د ټولو علمي کدرونو همکاري اړینه ده.